حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله ولحفظ. يا الله من نحن معك يا الله مسلمين بسني فتارا صغيرة كبيرة تؤمن نحن الله آمين يا الله تعدين في الدنيا كيام في سنة وبام فريدي يا الله دين في الدنيا كيام آمين أو يا رب العالمين اسمهم كورنا كده القرآن أوازنا راولي يا الله اسمهم كورنا بدين شيء جورة يا رب العالمين اسمهم كورنا في القرآن بنا وحديث بنا عباد يا رب العالمين عطیت ما سره وکړي یا الله جهنم دونه مو ساتي یا الله ټول امت جهنم دونه وساتي یا الله جنت فردوس نصیب کړي او یا رب العالمین ته مونږ راضي شي یا الله څومره انبیا اسلام راغلي څومره د خیر دعاګانې کوي هغه ټول دې موږ حصہ وکړي یا الله څومره صحابه کرام دنیا ته راغلي څومره خیر دعاګانې کوي ټول دې موږ حصہ وکړي او یا رب العالمین څومره خلک د حق نه چیرې پر خالق په حق نقشه کې کامیاب کړي او یا الله څومره خلک د باطل پر خالق باطل نقشو کې ناکام کړي او یا رب العالمین موږ د قران په حروفو په ترجمه باندې پوه کړي یا الله موږ د قران د ذکر او آسانه کړي یا الله موږ ماشومان د قران حافظان عالمان جوړ کړي یا الله موږ دنیا پر اسمان استادین لپاره استعمال کړي یا الله موږ دنیا پر استادین لپاره استعمال کړي یا رب العالمین څومره کافران دنیا کې موجود دي او یا الله څومره مردار دي یا الله هغه باندې جهنم تندر اډکه کړي یا الله نور ته هدایت وکړي یا الله نور ته هدایت وکړي او یا الله که هدایت نصیب کړي یا الله ځمکه د مخ نه جارو کړي یا رب العالمین راوړي وسلې په دوی باندې استعمال کړي یا الله دوی په زنانو او په نارینه باندې اور ولګي یا الله دوی شر نه موږ په امن کې وساتي دوی فتنو موږ په امن کې وساتي او یا رب العالمین دا څومره مرض دی یا رب العالمین دا ته د کفارو باندې کېږي یا الله د مسلمانانو چې کوم دې لرې کړي یا رب العالمین موږ کمزوري موږ سره مدد وکړي یا الله موږ ساده امتحان نه یا الله په موږ باندې امتحان مه راولي یا الله موږ باندې امتحان مه راولي یا رب العالمین موږ کمزوري او یا رب العالمین هر انسان ته یا رب العالمین څوک مریضان خپل لیاړ خپل خوراک ورته کوم کې دارو ګرځي او یا رب العالمین څومره مریضان ته شفای کامله ورته نصیب کړي او یا رب العالمین څومره مسلمانان یا رب العالمین د کارګانې د کار نه اخلاص کړي یا الله څومره مسلمانان بندیان دي یا الله په دنیا کې بندیان دي په جهنم کې بندیان دي او یا رب العالمین جهنم بندیان هم راخوش کړي دنیا بندیان هم راخوش کړي او یا رب دې ورو شری حاجت غیبو خزانو نه پورا کړی یا الله شری حاجت غیبو خزانو نه پورا کړی او یا رب موږ ضرورتونه ساره خزانو نه پورا کړی یا الله موږ ضرورتونه ساره خزانو پورا کړی او یا رب العالمین موږ دا ختم وکړو دا یا الله ستاسو قرآن ختم وکړو یا الله دا موږ قبول کړی او یا رب العالمین ته علی دې نه حق بار قبول کړی یا الله موږ راضي شي یا الله موږ خصوصي رحم وکړي یا الله موږ د افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي یا الله موږ د دعاګانې قبول کړي یا الله موږ ګناهونو ته موږ ګوري یا الله موږ ګناهونو ته موږ ګوري او یا رب العالمین چې موږ جهنم دونه مو ساتي یا الله جنت دوست هم نصیب کړي یا الله موږ راضي شي او یا الله د هر مسلمان شریعت دې غوښتنه خدانو پوره کړي یا رب څوک اولاد نیک اولاد ورته وخت به څنګه کوي موږ په خلی او په زموږ د پاک مبارک کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.